السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو کله چې تاسو د الیکشن لپاره یا د اجتماع لپاره یا د پروګرام لپاره دغه رقم پوسټران جوړوي، دغه رقم بینران جوړوي یا دغه رقم پیناپلیکس جوړوي، نو تاسو کمپیوټر والا ته ورسي، هغه ترپی ورکي، هغه تاسو ته پر پو باندې دغه رقم پوسټران در جوړوي، دغه رقم بینران در جوړوي، دغه رقم پیناپلیکس در جوړوي یا دغه رقم کارډونه در جوړوي. نو دوستانو په دې ویډیو کې تاسو ته ډیره خوندوره طریقه درښیم چې تاسو په خپل موبایل کې په خپل د خپل خوښي پوسټران جوړولای شئ، د خپل خوښي بینران جوړولای شئ، د خپل خوښي پیناپلیکس جوړولای شئ، د خپل خوښي کارډونه جوړولای شئ. که چیرې تاسو دکان وي نو د دکان لپاره تاسو لوګو وی کې جوړولای شئ، یا دوستانو که چیرې تاسو د نیوز چینل وي نو تاسو د نیوز چینل لپاره دغه رقم پوسټونه کې جوړولای شئ. یعنی دوستانو دغه ټول کارونه وس تاسو په دغه یو اپلیکیشن کې په خپل کولای شئ او په خپل خوښه کولای شئ. نو ډیره خوندوره ویډیو ده. ویډیو خامخا خپل دوستانو سره شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څخه خبر سي او له دې ترکې څخه فایده واخلي. نو نور وخت نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو اول به تاسو په خپل موبایل کې اپلیکیشن انسټال کړئ. دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده او په اول کمنټ کې مې تاسو ته دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو لاغه څه په ډیره اسانۍ سره ډاونلوډولای شئ. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو ولر دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو دغه شکل دغه رقم راځي. دغه رقم دوستانو لاندې موږ سره دریم اپشن دی د ټیمپلیټس په نامه. په دغه ټیمپلیټس اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه ټیمپلیټس اپشن باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو ته ټول جوړ شوي ټیمپلیټسونه راوړوي. په دې کې جوړ شوي پوسټران سته، جوړ شوي بینران سته، جوړ شوي پیناپلیکس سته، جوړ شوي کارډونه سته، جوړ شوي لوګو سته. دغه ټول دوستانو دلته تاسو راخستلی شئ او په دې کې تاسو ایډیټینګ کولی شئ، تصویران ور بدلولی شئ، خط ور بدلولی شئ، رنګونه ور بدلولی شئ. نو بیرته راځو سټارټینګ ته. ګوره په دې کې موږ سره اول اپشن دی د سرچ. په دغه سرچ کله تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو په خپله خوښه باندې یو بینر یا پوسټر کې سرچولی شئ. مثال ما دلته کې ولیکئ نیوز. زه غواړم ماته د نیوز والا پوسټران راوړوي. نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ دلته موږ ته د نیوز والا پوسټران راوړول. نو دغه رقم بیرته شاته راځو. په دې کې بیا لاندې ګور دوستانو له موږ سره دلته یو اپشن دی د لوګو. دغه ټولې لوګو وي د څنګ ته مور بټن ده. په دغه مور بټن څخه کله هم تاسو کلیک وکړئ دوستانو دغه ټولې لوګو وي دي. دغه ټولې لوګو وي تاسو اوس راخستلی شئ او په دې کې تاسو ایډیټینګ کولی شئ. نو دغه رقم دوستانو اوس مثال زه راځم یوه لوګو راخمه او هغه لوګو ایډیټ کوم. مثال زه راځم دغه لوګو ته دغه لوګو ایډیټ کوم. سمپل تاسو په هغه لوګو باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په هغه لوګو باندې کلیک وکړئ نو دلته سمپل اوس زه غواړم دغه خط ور چینج کړم. خالي په هغه خط باندې کلیک وکړئ. لاندې ګور تاسو ته ایډیټ اپشن درکوي. په دغه ایډیټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ نو سمپل اوس دلته تاسو دغه نوم ور چینج کړئ. دلته اوس ار نوم ورکوئ، هغه نوم تاسو ورکوئ. مثال زه دلته ورکوم رحیم. نو دغه رقم تاسو هر نوم ورکوئ، هغه نوم تاسو ورکوئ. لاندې ډن بټن ده. په دغه ډن بټن باندې تاسو کلیک وکړئ نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ چې هغه نوم دلته چینج سو. نو بیا کوم چیرې چې ووایي خالي په ډن بټن باندې کلیک وکړئ او دغه رقم دلته بیا په سیو بټن باندې کلیک وکړئ او ایکسپورټ ټو ګیلري بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. نو دغه رقم دوستانو ګوره پکچر سیوډ سکسسفولي. دغه لوګو بس تاسو د موبایل په ګیلري کې سیو سي. بیرته شاته راځو دوستانو. د نورو شانو ایډیټینګ هم درښیم، رنګونه منګونه نور ایډیټینګ هم درښیم. نور ایډیټینګ څنګه کولی شو دغه موږ سره ګوره بل اپشن د پلایر. دلته تاسو دغه پلایر ایډیټ کولی شئ. ګوره دغه ټول دي. اوس هم په دې کې دوستانو هر یو ایډیټ کوئ. سمپل ګوره دوستانو دلته تاسو هغه راواخلئ. کله چې تاسو هغه راواخلئ اوس زه غواړم دغه تصویر ور چینج کړم، دغه تصویر ور بدل کړم. خالي په دغه تصویر باندې تاسو کلیک وکړئ. لاندې ایډیټ بټن ده. په دغه ایډیټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه ایډیټ بټن باندې کلیک وکړئ نو کوم چیرې نوی تصویر اخیستی دلته په کیمرې باندې کلیک وکړئ. کوم چیرې له ګیلري چې تصویر اخیستی نو دلته لاندې موږ سره ګوره ګیلري په نامه اپشن ده. په دغه ګیلري اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. تاسو ته به ګیلري خلاصه سي. نو اوس هر تصویر هلته په دروئ. سمپل دوستانو اوس تاسو هغه تصویر وښایاست. مثال زه دغه تصویر په دروم. خالي په هغه تصویر باندې تاسو کلیک وکړئ. ګوره هغه تصویر دلته راغلی. نو دغه رقم دوستانو اوس کوم چیرې دغه خط ور بدلوئ نو خالي په هغه خط باندې کلیک کوئ. لاندې ګوره بیا ایډیټ بټن نه، بیا په دغه ایډیټ بټن باندې کلیک کوئ. دغه خط تاسو ور چینجولی شئ. مثال زه دلته ورکوم 2023 کوم اردو خط ور بدلوئ او اردو خط تاسو ور بدلولی شئ. یعنې دلته چې مو هر خط بدلوئ خالي په هغه خط باندې کلیک کوئ. دلته په ایډیټ بټن باندې کلیک کوئ. دلته په اسانۍ سره اوس دغه خط تاسو دلته ور بدلولی شئ. نو دغه رقم دوستانو بیرته شاته راځو. کوم چیرې مثال زه دغه نوم هم دلته ور بدلوم. په دې باندې ما کلیک وکړئ. دلته په ایډیټ بټن باندې کلیک وکړئ. زه غواړم دلته خپل نوم کې ولیکم. نو دلته ما خپل نوم کې ولیکئ.
نو ګور دوستان تاسو کتلی سئ هغه نوم هم دلته راغلی. نو که چیرې تاسو غواړئ په دې کې نور ایډیټینګ وکړئ راځو دوستانو نور ایډیټینګ هم درښیم. اوس مثال ګور ما په دې تصویر باندې کلیک وکړئ لاندې دلته موږ ته بیخي ډېر اپشنان راوړول. په دې کې ایډیټ خو تاسو بیرته دغه تصویر ایډیټ کولی سئ بل تصویر په درولی سئ. کټ فوټو کې دغه تصویر تاسو دلته کټولی سئ. خالي په دغه کټ فوټو باندې به تاسو کلیک وکړئ دوستانو. کله تاسو په کټ فوټو بټن باندې کلیک وکړئ لاندې ګوره ټچ ایریز ده بیا په دغه ټچ ایریز باندې کلیک وکړئ. په دې بیا مینوال ایریز ده په دغه مینوال ایریز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په مینوال ایریز باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو دغه سایز ورغټوئ او کوچنی کولی سئ. نو دغه رقم دوستانو اوس هم دلته تصویر هر ځای ډیلیټوئ. ګوره دا تصویر تاسو له یوې خوا هم ډیلیټولی سئ له بلې خوا هم ډیلیټولی سئ. یعنې د تصویر تاسو دلته کې ایډیټولی سئ تصویر کې ډیلیټولی سئ ایریز کولی سئ. بیرته شاته راځو بیا په دې کې موږ سره ګوره بل اپشن ده پیدر. په دغه پیدر کله تاسو کلیک وکړئ دوستانو دلته تصویر تاسو له سایډو یا په مابینځ کې خپ کولی سئ. ګوره په دې کې اول اپشن ده لاینر. په دې لاینر ما کلیک وکړئ ګوره دا له دې خوا خپ سو. په ریډیلز کله تاسو کلیک وکړئ دوستانو دا ګور سایډونه ټوټل خپ سو خالي په مابینځ پاته سو. په بوکس کله تاسو کلیک وکړئ بوکس دا رقم خپ کوي او ایج کله تاسو کلیک وکړئ ایج تاسو ته دا رقم خپ کوي. کوم چیرې خوښي سمپل په ډن بټن باندې کلیک وکړئ نو دغه تصویر به دوستانو هغه رقم سیو سي. نو ګور دوستان تاسو کتلی سئ هغه رقم موږ سره سیو سو. بیا په دې کې بل اپشن د ماسک. په دغه ماسک کله تاسو کلیک وکړئ ګور دوستانو دلته اوس تاسو دغه تصویر سټایل وربدلولی سئ. کوم چیرې څلور کونجه کوئ یا مې سرکل کوئ یا په سټار کې راوستئ هغه تاسو کولی سئ. فلحال په سرکل کې ده. کوم چیرې راوند وکړئ ګوره دا رقم راغلی. دلته اوس تاسو دا ریډیوس ورغټوئ او کوچنی کولی سئ. ګوره تصویر تاسو کتلی سئ. په شیپس کله تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو ته ګوره بیا لاندې شیپ اپشن درکوي. په دغه شیپ اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ دغه ټول شیپونه دي. اوس په دې کې مثال زه په پولیګون شیپ کې غواړم په ډن بټن باندې کلیک وکړئ ګوره دا شیپ سو. یعنې دلته تاسو په شیپ کې راوستلی سئ. نو بیرته شاته رالم په شیپس کله تاسو کلیک وکړئ بیا شیپ ته په دې شیپ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ ګوره دغه ټول شیپونه دي. په دې کې تاسو ریکټنګل کولی سئ سرکل یې کولی سئ په سټار کې هم راوستلی سئ. خالي په دې سټار بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ بیا سمپل په ډن بټن باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو شیډونه هم ورښولی سئ. مثال هغه لاینونه دي 100 دانې ما 9 دانې ورښول ګوره ما کلیک اوس هغه تصویر هلته په سټار کې کنورټ کړئ په سټار کې واړوئ. بیرته شاته راځم زه دا رقم نه کوم دوستانو. دغه ایډز تاسو ته درکوي دغه ایډز به سمپل تاسو دلته کلوزوئ. نو بیرته زه شاته راځم دا په دغه سرکل کې پرېږدم. نو بیا په دې کې موږ سره بل اپشن د کراپ خو تاسو ته ټولو ته معلوم ده. دلته تاسو تصویر کې کراپولی سئ. مثال تصویر کومه حصه کې غواړئ هغه تصویر تاسو دلته ورښولی سئ. بیا سمپل تاسو په ډن بټن باندې کلیک وکړئ نو دغه رقم تصویر به هغونه کراپ سي هغونه حصه به کې راسي. بیا په دې کې موږ سره ټینټ ده. په دغه ټینټ کې دوستانو تاسو رنګونه ور چینجولی سئ. د تصویر بل رنګ ته اړولی سئ. په شیډو کې تاسو دغه شیپ ته یا دغه تصویر ته سایه ورکولی سئ. په بیجز کله تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو بیکګراوند ته رنګ ورکولی سئ. ګوره کوم شیپس دی دغه بیکګراوند ته رنګ ورکولی سئ په دغه بیجي کې. نو کوم چیرې بیرته ختموي په ریسټ بټن باندې به کلیک وکړئ ډن به کړئ هغه به بیرته چې ختم به سي. بیا راځو بارډر ته. بارډر کله تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو بارډر سټایل ورغټولی سئ. ګوره ما دا بارډر چیک کړئ غټ مې کړئ. ګوره بارډر یې فلحال په سپین کلر کې ده. سایز یې مو ور چیک کړئ سایز یې مو ور غټ کړئ. بیا په سټایل کله تاسو کلیک وکړئ دلته سټایل هم ور بدلولی سئ. ما مثال په ډاټ کې کوئ ګوره هغه دلته په ډاټ کې راغلی. په ډن بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ نو ګوره دوستان تاسو کتلی سئ دغه تصویر په دغه سټایل کې راغلی. نو دغه رقم دوستانو بیا په دې کې لاندې موږ سره بل اپشن د اوپسټي. اوپسټي کې تاسو دلته خپوئ تازه کوئ سئ نه ګوره د تصویر خپ سو. کوم تازه کوئ بیرته تاسو تازه کولی هم سئ. مارجن کې دلته تاسو فاصله سور ورکولی سئ. په سایز کې سایز غټولی سئ. په روټیټ کې هم چیرې د تصویر روټیټوئ هغه روټیټولی هم سئ. په روټیټ کله تاسو کلیک وکړئ مثال هر څومره مې روټیټوئ هغه تصویر ګوره تاسو هغومره روټیټ کولی هم سئ. په ډن بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. په فلپ کې دا تصویر تاسو اړولی سئ. په دې فلپس کله تاسو کلیک وکړئ دوستانو ګوره یو د فلپ اورزنټل دا تصویر دور اړئ او فلپ ورټیکل بیا لاندې پورته اړئ. نو دغه رقم دوستانو یعنی دلته تاسو دغه ایډیټینګ کولی سئ. بیا کوم چیرې دا تصویر مثال په دغه حال کې خوښ شوی په ډن بټن باندې به کلیک وکړئ. په سیو بټن باندې به کلیک وکړئ دغه تصویر به ستاسو د موبایل په ګیلري کې سیو سي. نو دوستانو دغه رقم بیرته شاته راځو. یعنی دغه ټول دلته ګوره د ټول پوسټران دي دوستانو هر یو سیمې راخیستی. سمپل په هغه باندې تاسو کلیک کوئ هغه تاسو ایډیټ کولی سئ. خالي په هغه پوسټر باندې کلیک وکړئ. په هغه پوسټر سکل هم تاسو کلیک وکړئ. نو اوس مو هر شی ور چینجوئ دوستانو. خالي په هغه کلیک کوئ لاندې ګوره تاسو ته ایډیټ اپشن درکوي دلته تاسو ایډیټ کولی سئ. د بالټۍ مثال نوم ور چینجوئ یا د بالټۍ مو چینجوله
ایډیټ بټن باندې کلیک وکړئ دلته تاسې بل شي کېدی مثال دلته تاسې موبایل ورکوئ سي انتخابي نشان موبایل نو دغه خط ور چینجوئ خالي په هغه کلیک کوئ په ایډیټ بټن باندې کلیک وکړئ دلته تاسې ایډیټ کولی سي په فونټ کې تاسې فونټ ور چینجولی سي سټایل ور چینجولی سي په سایز کې تاسې دا خط غټولی کوچنی کولی سي خط خو نو دلته هم غټولی سي تر دې سایډ یې نیسئ دلته تاسې غټوی کوچنی کولی سي او دلته هم تاسې سایز ور غټوی کوچنی کولی سي نو دغه رقم یعنې هر شی سم ایډیټ کوئ خالي په هغه شي باندې تاسې کلیک کوئ دلته په ایډیټ کلیک کوئ هغه به تاسې ته ایډیټ کیږي نو دغه رقم دوستانو بیرته شاته راځو بیا به دې ګوره الیکشن آپشن ده د الیکشن لپاره پوسټران دي دغه تاسې ایډیټ کولی سي نیوز ګوره دلته نیوز ده په دغه نیوز کله تاسې کلیک وکړئ دلته تاسې د نیوز لپاره دغه پوسټران شان ایډیټ کولی سي خالي په هغه باندې کلیک کوئ کله چې تاسې په هغه پوسټر باندې کلیک وکړئ نو دغه رقم اوس په هغه خط باندې کلیک کوئ دلته ګوره په ایډیټ بټن باندې کلیک وکړئ نو دغه خط دلته اوس تاسې ایډیټ کړئ د خپلې خوښې نیوز ورکولی سي کوم دا تصویر بدلوئ په دا تصویر کلیک کوئ په ایډیټ بټن باندې کلیک وکړئ نو هغه تصویر هم تاسې دلته وربدلولی سي نو بیرته زه شاته راځم نو دغه ټول دوستانو ګور په دې کې غزل هم شته که چیرې تاسې مثال شاعري پوسټونه کوئ په فیسبوک کې یا په بل ځای کې په انسټاګرام کې نو هغه شاعري پوسټونه هم تاسو دلته ګوره دغه ټول یې دغه کې جوړولی سي بوک دلته د کتاب لپاره تاسو کوم پوسټ موسټ جوړوئ هغه تاسو جوړولی سي فیسبوک لپاره هم پوسټونه جوړول هغه تاسو جوړولی سي حدیث که چیرې مثال تاسې یو حدیث شریف په فیسبوک یا په دغه کې شیروئ او هغه غواړئ په ښایسته شکل کې ولیکئ نو دغه ګوره ټول دغه ډیزاینونه دي په دغه ډیزاینو کې تاسې ایډیټ کولی سي خالي هغه سټایل راواخلئ خط مو ایډیټ کوئ په خط باندې کلیک وکړئ هغه تاسې دلته ایډیټ کولی سي نو که چیرې مثال دوستانو ستاسې یو دوکان وي او د هغه دوکان لپاره تاسې یو لوګو جوړوئ یا دغه رقمه پوسټر جوړوئ هغه تاسې جوړولی سي ګوره آیډیل پاسپورټ دغه تاسې دلته کې ایډیټولی سي نواب ریسټورنټ یعنې دلته تاسې که چیرې مثال دوکان یا ستاسې هوټل نو هغه پوسټران هم دلته کې شته هغه هم تاسې دلته کې ایډیټ کولی سي خالي په هغه پوسټر باندې دوستانو تاسې کلیک کوئ نو دلته اوس هر شی ور چینجوئ خالي په هغه باندې کلیک کوئ هغه به چینجېږي نو بیرته شاته راځو دوستانو په دې کې بیخي زیات کارونه کیږي دغه رقم د فیسبوک لپاره د الیکشن لپاره کارډونه مې کې جوړول لوګو مې کې جوړولې ګوره دغه ټول دلته کې شته دغه ټول کټګرانې دي ګوره دې ورته لیکلي د فوډ دغه بیا د مثال د خوراک لپاره چې کوم پوسټران دي هغه دلته درته راړوي دغه رقم انډیپنډنس د ازادۍ لپاره چې کوم پوسټران دي هغه بیا دلته تاسو ته درته راړوي ماسک د مسجد لپاره چې کوم پوسټران دي هغه بیا دلته تاسو ته درته راړوي کلنډر دلته تاسو د کلنډر پوسټونه راړوي بزنس د بزنس کارډونه دي دغه تاسو ته راړوي نو دلته تاسو ګوره بزنس کارډونه دعوتنامې هم شته هغه هم تاسو دلته کې جوړولی سي نو دغه ټول کارونه یعنې دلته دوستانو کې کولی سي نو ډېر خوندور اپلیکیشن د دوستانو ستاسې په ډېرې اسانۍ سره کولی سي چې دغه رقم پوسټران بینران پیناپلیکس دعوتنامې کارډونه د نیوز لپاره پوسټران دغه ټول تاسو په دغه یو اپلیکیشن کې بالکل پرې کولی سئ او په ډېر ښایسته ښایسته ډیزاینو کې هم کولی سئ نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ د خدای په امان